ملګرو پښتانه سلامونه. د مکدې بخت یې قضا راوسته چې په اختیار کې د مولا راوسته. څومره جونګړو ته دې اور ورته کړو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته. او چا درته ویل په زړه کې ځای ورکوه، سلیمه کور ته دې بلا راوسته. نن راسره داسې یو تکړه ځوان کشر دمه کړې ده چې د شخصیت بلا بیل بیل اړخونه دي. نو په دې ټولو ورسره خبره کوو. افسر الملک افغان او افسر جان موږ سره دی. سلامونه، احترامات، نیکې هیلې او ډېره مننه چې تاسو رالې. کشر یې رالې. خوشحاله اوسئ ګلزار لالا، ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو چې د دې لفظونو د ښایسته هار جوړو یقین وکړئ نو ځان راته نور وړوکی ښکارېده چې دومره لوی شخصیت، دومره ګور چینار او بیا زموږ باره کې خبره. حقیقت دا دی ګلزار لالا، زه چې دوبۍ ته راغلم نو ماته چې په هوایي ډګر باندې اولنی کوم خوږ اواز راغی او زما د سماعت ښکلا شوه ستاسو اواز راغی. ډېر خوشحاله شوم. اگر چې زه به بیا هم دا په ریکارډ وایم، دا زمونږ په روټین کې نه وه دا ناسته، خو ستاسو مینه دومره زوروره ده چې 3-4 کارونه مې پسې پرېښوده. او رښتیا درته وایم چې ما وی چې ځان ګلزار لالا له ورسوو، دا پوډکاسټ دا خبرې دا خو په خپل ځای، خو ستاسو په خوا کې ناسته دا په خپله د انوارات راځي، دا په خپله یو ښکلی ماحول او تاسو خبره وکړه چې دمه یې کړې ده. نو اتل صاحب وایي چې اتله ټولو ښکلو ته د ښار خبر پکار دی. نور زما پېښور کې مې دمه د مازدیګر دی. نو دغه دمې له راغلو او خوشحاله یم چې تاسو سره یم. داسې لکه زه خو ډېر وخت نه یو بل سره اشنا یو که نه، ډېرې مودې نه جي. نو دا ناڅاپي مشاعره که نه، بیا چې کوم دی نو ورسره هوسټینګ، بیا ورسره شاعري، بیا ټپې. دا زه لکه په دې سوچ کوم او فکر کوم چې دا دومره انرژیټک که نه، لکه ماشاءالله خدای دې همداسې لره او توان دې همداسې وي. نو دا دغه کې څنګه لکه انګلیسي چې دوی مینج کې مینجمنټ د دې څنګه کې که نه، سر ته یې څنګه بیا دومره سفرونه ماشاءالله که نه. نو ګلزار لالا دا ډېره یو مهمه پوښتنه هم ده. خبره دا ده ګلزار لالا، دا ما په یو 2-3 پوډکاسټو کې انټرویوز کې نور هم ویلي دي چې ما یو وخت کې دا اندازه ماته ولګېده چې ما کې یو څو صلاحیتونه دنده راپټ دي. خو زه چې د کومې خاورې وم په شانګله کې بیا دا پوښتنه سیمه، خو تاسو زموږ نه ډېر خبر یې او ما بل ورځ هم تاسو ته ووایي چې تاسو هغه خلک یې چې تاسو خپې تڼاکې کړي دي نو موږ ته یو لار راکړې ده. دا زموږ صلاحیتونه چې روزي هم که نه، نو دا هغه شپول دی، هغه ډاډ دی چې تاسو موږ ته راکړی دی. نو ما وکاته ګلزار لالا، ما کې یو صلاحیت خو دا و چې د وینا توان، طاقت، په سټیج باندې راتلو، اعتماد. بیا چې ما دا وکاته نو ما کې وړوکی ونه شاعر هم دنده پروت و. بیا د هغې سره زه چې لږ مخکې رالم نو ما ته دا پته ولګي زه یو ټپنې هم کولی شم، ټپه راته رایادېږي هم، انتخاب مې هم شته دی. بیا د دې سره سره چې په دې هم پوه یو چې چېرته انګریزۍ یو 2-3 جملې هم ویلی شو د اعتماد سره. نو د دې ټولو خبرو مطلب مې دا دی ګلزار لالا چې کوم صلاحیت مې په ځان کې موندلی دی نو هغې باندې مې خپله د ایښې ساپورټه کړی مې نه دی، هغه مې ټولنې ته ورکړی دی. او هغه د دانش صاحب خبره چې ما په هر لوري ویشلی دی دانشه، بېرته ما ته احترام دی او ښه عام دی. نو چې کوم صلاحیت مې په یو اخلاصمنه جذبه ورکړی دی ګلزار لالا، نو هغې ما ته هغسې فیډبیک، هغسې مینه هم واپس راکړې ده. نو که ټپه مې کړې ده نو په هغې کې هم خلکو قبول کړی یم، که ناڅاپي مې کړې ده په هغې کې هم خلکو قبول کړی یم، که په سټیج ولاړ یم په هغې کې هم خلکو قبول کړی یم. او وختي مې د په لاره قصه کوله، زموږ یو پروګرام و نو ګلپاڼه په هغې کې هم میلمنه وه. نو ما په هغه سټیج اواز کوو چې ګلپاڼه، نو هغه ګلپاڼه لا لیټ وه، نو یو کس پکې اواز وکړو ته خو هم ګلپاڼې وې ورځه کړې. نو ګلزار وایي چې خدای کوم صلاحیتونه راکړي دي، که دا د ګلپاڼې دی او که د ګلپاڼ دی، موږ ورکړي دي ماشاءالله. اواز زه ستا د ټپې او دا شي نه که نه، پرون دغه ما اورېدو دا ستا غزل دی غالبا، زه به سرتوره یم، تا چېرته ویلی دی چې په کې. نو هغه چې ما اورېدو نو اواز باندې کې لږه خواري وکړي که نه، نو یو ښه سندرغاړی ګلزار لالا بیخي تاسو خبره ټیک ده. اواز خو دا تاسو دنیا ده چونکې د چې کوم د دې اتار چړاو دی، د دې جوړښت دی، د دې سور دی. حقیقت دا دی ګلزار لالا چې زه کله کله داسې دا صلاحیتونه دومره ډېر شو چې ما په یو صلاحیت هغه تخصیص مې ونه کړی، صحیح کار مې ونه کړی. زه اوس دا خلکو ته یم، ما ته اکثر خلک وایي که نه، وایي راشه سندرې وایو او دا کو. زه هغو ته یم چې زه چې په کوم صلاحیت باندې باوري یم
یا زه خپل کوم میدان ګڼم نو هغه هوسټینګ دی یا نظامت دی صحیح. په هغې کې زما اعتماد شته دی ګلزار لاله. باقي ټپنې مې کولی شو، سندره ویلی شو، خو په دې مې کمانډ شته دی نه. د ړانده د لاس غرګی دی ورولو، کله ټیک شي او کله خطا شوی. نو ستاسو خبره که محنت پرې وشي د استادانو سره کښېنم او بیا دې ته به لا ډېر خوشحاله یم. دې موقع نه به دا فایده هم والو چې تاسو آنلاین کلاسونه هم شروع کړي دي. نو که زما غوندې شاګردان لکه مونږ اوس دا دی چې وخت هم په منډه دی، لرې هم تاسو دلته هم بهر یې یا په پوره دنیا کې پوره نړۍ کې دغه شته دی. امریکا کې څه ملګري دي، څه په جرمني کې دي، څه په انګلینډ کې دي. د هغوی ما سره رابطې هلته پېښور کې چې زه هم هلته وې، خو هلته زما مصروفیات دغه ډېر وو، نو هغې ته به ما وخت نه شو برابرولی. دلته اوس مې بیا سوچ وکړو چې یاره دا دغه چې کوم دی د دنیا خو اوس خلکو به ویل چې ګلوبل ویلیج دی، خو زه وایم چې دا اوس ګلوبل کور شو ګلوبل ویلا ده جی بالکل یو کور ته جوړ شوی که نه. نو دې نه سړی فایده ولې وانخلي. انسټاګرام او ټویټر دا ټول سوشل میډیا چې څومره آوټلیټس دي ټول ستاسو شته، دا ټول زما شته که نه. نو د هغې د لارې مونږ کولی شو لکه زما سره دلته زما مشر زوی اقرار علم هغه دا ټولې هلې ځلې هغه سمبالوي. ګلزار لاله دا خبره ډېره زیاته مهمه ده او زه به دې ټولو کتونکو ته هم ووایم چې زما خیال دی چې ستاسو هغه هنر یا هغه معیاري ادب او فرهنګ چې تاسو خوندي کړی دی او ستاسو په سینه کې دی، نو هغه اوس آنلاین کې زموږ ټول ملګري د هغې نه زده کړې کولی شي. زموږ په ډسکرپشن کې به هم دغه شمېره وي او په کمنټ کې به هم دغه شمېره وي. نو ملګرو که تاسو د دنیا په کوم ګوټ کې هم یئ، دا که په امریکا کې یئ، که په لندن کې یئ، که په کابل کې یئ، که په پېښور کې یئ، نو د ګلزار لاله هغه هنر تاسو اوس آنلاین زده کولی شئ. ګلزار لاله دا به تاسو په دې پوره پښتنو باندې یو ډېر لوی احسان دی. نو بس څه تور توتان دي تاسو نو قربان دي که نه. نو څه چې استادانو نه مې یاد کړي دي، نو اوس به راشو. ما چې کله یو خبره به وکړم ټیک ټاک ته به راشو، دا دلته چې رالم نو زه دغې کې هم شارجه کې مونږ وو، نو یو کس رالو نوم به یې نه اخلو، ما سره کېناستو خبرې اترې سلام دعا دغه وشو. نو ما ته وویل چې هغه د کمره دې هم په ما، ګاډی دې هم په ما، او خوراک سکاک او خرچه دا دې هم په ما، او دغه د میاشتې به درله 8-10 درهمه، دا ډېر شی دی، ډېر لوی شی دی، دا به هم درله درکوم. ما زه ورته ګورم که نه دا سړی خو او سړی ښه دی، مهربانه خو دی چې اخري خبره به یې صحیح او داسې به وي چې بس کمره کې به ماښام چې کېږي نو د شپې به چې کوم دی نو ټیک ټاک سم د ماښامه به تمبه بندې او کمرې ته به د شپې راځې او ټیک ټاک ته به ناست یو. نو بس دغه به کوو. نو ما دې نه مخکې ټیک ټاک خو زما بچي جوړ کړی و، هغې باندې زما سندرې یو دا او هغه واړه واړه کلیپس پرې هغه به دغه کول. خو دا چې کوم دې خبره کوله نو په دې زه پوه نه وم. نو ما ویل ته ما ته لږ وخت راکړه او چې لږ پې ځان وګورم چې دا څه دي که نه. وی لایو دغه دی، دا لایو ګیمینګ. ما ښه دا به زه وګورم، ته ما ته خیر ته لږ یو هفته 10 ورځې راکړه. ما ته صحیح ده. زه هغې ته کېناستم، هغه مې کتل شروع کړل. نو د شپې خو داسې مسله ده چې زما خو 40 کاله وشو، د شپې ویښ یم او سهار چې اذان وشي مونځ وکړم نو بیا ګنټه 2-3 سمه چې وخت وي هغه ویده شم، غرمې بیا راپاڅم. نو هغې ته یو هفته مې ورکړم چې په لومبۍ شپه په دویمه شپه چې دا بدې ردې دا کنزل مې چې واورېدل که نه بس خولې راباندې رالي او چې دا په څه چې داسې په آخر عمر کې څه بله لوبه شروع چې داسې شی دی. بیا خو ویل راشه ځان خو به پوه کړه چې دا دی څه شی که نه لکه دا سرخوړلی دا څه لانجه څه ده. او بس بیا هغه ما ګفټینګ او دا شینو ډېر بد رد او کنزل خاص کر دا زنانه چې کوم زموږ دې باندې راځي هغه نو ډېر چې هفته 10 ورځې تېره شوې هغه رالو ما دې څنګه چل دی دغه ما ورته ډېره بښنه غواړم دا خو ته له 70,000 درهمه یادوې که نه که دا ته د میاشتې ما له 70 لکه هم راکېږه نو زه دا کار زما په شا باندې
او یو تاریخ دی یو هیستوري ده څلوېښت کاله دغه پروت دی که نه محنت دی نو هغه ضایع څنګه کړم که نه که پیسه خور شی نه دی بیا مې ستا یو ویډیو لیده په دې باندې نو ما لکه مې کیسه یوه ده کیسه یوه ده که نه اوس دا په دې خو تا خبره هم کړې ده ډیجیټل میډیا باندې او هغه پراته دي ستا هر څه دا موږ مثبت اړخ ته څنګه راوستی شو لکه دا لکه یو دغه خو راغلی دی بلکل او یو ایپ دی یو حقیقت دی یو پلیټفارم دی دې پروسس ته موږ تېرېږو دغه کېږو به که نه خو دا چې موږ کوشش وکړو چې لږ لږ کوشش څه ته وکړي څه زه وکړم څه نور ملګري دي هغوی هم لګیا دي چې ښه کار پې وکړي نو دا به څنګه سړی کوي ګلزار لره ډېره ژوره پوښتنه وکړه جي او دا قصه چې تاسو کوله ما ته یو شعر رایادېده وایي سړی چې داسې سړی وویني سړی خفه شي په جړغونې لیوه هم باید زمری خفه شي او زما قصه ما ته کوي او داسې ښه یې کوي په ځینې ځای کې مې په ځان والله زړګی خفه شي زما قصه ما ته وکړه چې دا تاسو باندې چې څه تېر شوي دي یقین وکئ من وان همدغسې په ما باندې تېر شوي دي زه هم په دې خبره پوه نه وم چې د دې اخري سر څه دی او دا خبره به کوم ځای له ځي نو تاسو خو لا بیا هم څه ګټه وټه به په لاس راغلي یا نه خو ما ترې خواوشا یو 6 لکه روپۍ ترې ما ګټلي دي د دې لوبې او ما هم یوه هفته کاروم دا لوبه کړې ده چې تاسو ګلزار لره تاسو یقین په خدای وکئ دغه اړخونو لی نه ځو د دې په مثبت اړخ خبره کوو تاسو سوال داسې دی خو صرف یوه خبره دا کوم چې دا پیسه د ژوند ضرورت خدای ګلزار لاله چې موږ وسکو کیک موږ خو دا زموږ ضرورت دی خو دا د ژوند مقصد نه دی اوس موږ دا ویو که نه چې په دې کوم تولۍ باندې ناست نو دا دې هم د پیسو نه جوړه شي دا دې هم د پیسو شي دا خواهشات دي دا د بادشاهانو نه پوره کېږي او ضرورت د هر چا پوره کېږي نو زه به دې کشرانو ته هم ووایم په پاکستان کې د نن نه یو 2 ورځې مخکې یو ریپورټ راغلی دی ګلزار لاله 6 کروړه ځوانان او پیغلې نفسیاتي بیماران شوي باقاعده سروې په دې شوی د پارلیمنټ کې دا پیښ شوي هم دي هغې ریپورټس راغلي دي دا په کروړونو خلک نفسیاتي بیمارۍ صرف د دې څیزونو د وجې راغلي چې زمونږ ویو چې شپه په شپه باندې مونږ مالداره شوې مونږ بره ورسېدې شپه په شپه باندې زما نه ګلزار لاله جوړ شوې زه دومره لوی سندرغاړی شوې د دې هر څه په شا باندې تاسو چې د 40 کالو کومه خبره وکړه ګلزار لاله ډېرې تودې سړې دي ډوړې جوړې دي خپې تڼاکې دي لاسونه پولې دي نو زما به دې ملګرو ته دا خبره وي تعدي مه کوئ د هر چا دپاره یو وخت راځي یو موقع راځي او کومه میوه چې ګلزار لاله په ونه کې پخه شي د دې ډېره مزه وي په کاربټ باندې پخه کې که نه دا خوله مروړېږي اوس به راشو د دې مثبت اړخونو له زه دا ګڼم وایي چې دا روانه ګړۍ چې د ګلزار لاله دا هم په ورځ کې 2 ټایمه صحیح ورکوي دا چونکې چورلي که نه 2 ټایمه پکې صحیح شي د هر څیز ښه او بد اړخ دغه ټیک ټاک دا فیسبوک دا لینکډ ان دا یوټیوب انسټا ټویټر د دې هر څه ښه او بد اړخونه شته دی ګلزار لاله چاړه ده په دې باندې ته مڼه هم کټ کولی شي او په دې ته سړی هم والی شي دغسې په ټوپک باندې خپله څوکۍ ځان هم ساتلی شي ښکار پې هم کولی شي سړی پې هم وژلی شي لهذا د ټیک ټاک چې دغه کوم اړخ دی ګلزار لاله د ګیمینګ د اړخ دا کله هم د ځان سره خیر نه راوړي د دې مثبت اړخونه په دې شکل کې نشته دی چې د گیم کې ګلزار لاله یو ډېر اهم څیز دی هغې ته پنشمنټ وایي سزا صحیح ده نو چې ته په یو څیز کې سزا ورکې نو د هغې بس ښه اړخ څه وي لکه ته ماته وایې او چې زه تا بوځمه جیل ته هلته به دله یو 2 لوړې راکومه خو دا جي د دې مثبت اړخ دا دی د سزا مثبت اړخ نه لهذا د دې ټیک ټاک مثبت اړخ دا دی ګلزار لاله چې دا به د ګیمینګ دپاره نه استعمالوي دا پلیټفارم به د دې دپاره استعمالوي چې ستا کوم کنټنټ دی یا سندره ده یا تر دې پورې چې اوس ټیک ټاک آنلاین شاپس راغلي دکانونه دا ټیک ټاک چې دی دا بیسیکلی ایجاد هم د چاینا دی چاینا پې خپل څیزونه دنیا ته ورسول مارکیټ یې کړی تاسو وګورئ ګلزار لاله زه اوس رالمه د زیمبابوې نه بیا ایتوپیا کې ومه موږ هلته مارکیټ وکتو په مارکیټ کې موږ سروې کولی یقین وکړئ هر ځای ته چاینا خپل څیزونه رسولي دي د یو کپ نه واخله تر د لوی لوی مشینرۍ پورې خبره د په ګول بدله زه 2006 کې دسمبر کې موږ تللي وو جنوري کې رالو حاجي اکبر په کال حج ته تللو نو هلته د تسبیح او دا شي دا ټول د چاینا ستا د خبرو پورې همداسې ده هر ځای ته یې ځان رسولی دی وجه څه ده
چې چاینا د خپل عقل ذهن او د ټکنالوژي ډېر مثبت استعمال کوي. په دنیا کې یو نوې ټکنالوژي متعارف کیږي روبوټک ټکنالوژي چې اوس به انسانانو عمل دخل ډېر کم شو، ټول څیزونه به روبوټ کوي. هغه هم چاینا متعارف کړی ده. لہذا مخکې په د اے آی شي دا آرټیفیشل انټيليجنس چې کوم څیزونه دي مخکې د امریکای او د روس په جنگ وو، اوس د امریکای او د چین جنگ دی. خو د چین طریقې واردات ډېر مختلف دي. چین ډز نه کوي، بم نه ډزوي. چین ستا اقتصادي پانګه نیسي او چې کله په اقتصادي توګه تاسو وګورئ د دنیا په کم مارکیټ کې د چاینا څیزونه نشته دي. لہذا دا خبره به دې لرولو چې هم دغه ټیک ټاک دی ګلزار لاله په دې باندې چې ته په ښه طریقه باندې خپل څیزونه مارکیټ کړي، خپل هنر، خپل کنټینټ یا څه شی واخلي. ډېر خلک دي چې هغه د چین نه مال راوړي ګلزار لاله او دلته ورته ناست دي په امازون باندې خرڅوي، پلیسینګ یې وکړي په مارکیټ. نو د دې ټیک ټاک ګلزار لاله ډېرې لویې فایدې کیدای شي. بدبختي زمونږ د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د پښتنو دا ګلزار لاله چې هر څیز چې راځي که نه نو هغه چې خیر راوړي نو په هغې باندې مونږ ډېره لویه بې خیري خوره کړي. هم په دې ټیک ټاک باندې ډېر په بښنې سره پښتنو جنکو جامې وویستې. داسې د شرمونو سزاګانې چې ما له شرم راځي ستاسو په مخ کې ویلی نه شم. ښه بیا څو کال ځان ته پکې شاعران هم وایي، ادیبان پکې ځان ته وایي. نو چې یو کس ګلزار لاله رول ماډل وي د معاشرې او هغه په دې کار باندې اخته شي نو کشران خو پسې بیا روان په دې باندې خو بیا ښه شاعري خو کیدای شي که نه، ډېر ښه څیزونه پې کیدای شي. زموږ ملګري دي بخښنه غواړم هغوی چې کوم دی نو هغوی پې دغه کوي لکه داسې وخت ایښی دی نهو د دې ځي په اماراتو چې کوم دغه دی وخت د نهو نه 11 پورې نو هغوی راځي خو دا ښه شاعري چې کومه ده هغې کې داسې سعید صاحب او حمزه بابا، خوشحال بابا، رحمان بابا، اندیش، ګران، اکرام الله ګران، کوم معیاري چې زمونږ دې کې دوه څیزونه دي ګلزار لاله. یو داسې وي که نه چې ګیمینګ پکې کېږي. دا تاسو چې کوم وایي دا ګیمینګ نه دی، دا به براډ ته یو کس راځي هغه پکې هوسټ وي او دی به د ځان سره ګیسټ رالي 1 2 3 4 5 نو هغه یو ډېر ښکلی اړخ دی بیا دی. لکه اوس تاسو رالی ټیک ټاک کې ستاسو اکاونټ دی نو تاسو ایز ا هوسټ رالی، زه ځان سره د پېښور نه راواغستم، مطیع الله توراب صاحب د کابل نه راواغست، دانش صاحب د دیر نه راواغست. نو تاسو به یې هوسټ کوئ چې جی نن زما مېلمه دی افسر افغان، بخزاده دانش صاحب، توراب صاحب، ساحل صاحب. نو بیا به موږ خپل یو غزل یو شعر به یو په هغې کې پنشمنټ والا قصې هغه براډ دی. دا بله قصه چې کوم ده را پنشمنټ دا ده چې تاسو ته یم چې د دې اړو خیر شته دی نه. نو په دې کې 3 ګیمونه نو زه یم چې ګلزار لاله ګیم شروع شو 15 منټه یو ګیم. نو د دې ګیم په اخره کې چې ما ته خلک ناسي ګلزار لاله او پیمنټ موږ ته کوي یا ګفټ راوړي نو په دې بنیاد چې زه به تاسو له څه سزا راکوم او تاسو به ما له څه سزا راکوئ. په دې کې یو خطرناک اړخ بل دی ګلزار لاله. وبخښئ دا ډېره اوږده موضوع ده. صحیح په دې کار کول پکار ډېر ضرور دی او پکار ده چې خلک په دې موږ په دلیل پوهوي. په دلیل بالکل لکه په بدنیتۍ نه. خلک ما ته پکې ملګري وایي چې موږ په دې کې ډېرې لویې پیسې ګټو ته زموږ پیسو ته خفه یي. ما تاله دې خدای په کروڑونو نور راکړي خو زه دې ته خفه یم چې زما د قام بدنامي روان نسل لکه د دې وړوکی مثال دی. اوس موږ دلته راتلو زموږ یو دلته یو څه روزګار هم دی نو موږ ته یو کس وی ګلزار لاله وي مروارۍ راولئ چې هغه تاسو سره په دې کې. نو موږ وایو چې مروارۍ ولې؟ هغه وایي د دې قام د دې خلکو دلته ډېره ښه هسټري ده، دا ایمانداره دي. نو ما وایي ګوره چې یو مرواري به ښه کار کړی ټول مرواريان اوس. نو هغه زیار صاحب یو شعر دی وایي د هر پښتون بېننګي داسې زیاره ما زوروي لکه چې ما کړي وي. ګلزار لاله چې یو پښتون بې خونده کار وکړي که نه ما ته ټول بدنامي وي. نو لہذا خبره مې په دې باندې راغونډوله چې په دې براډ کې چې د سزا ته خلک کینی که نه ګلزار لاله نو هغه بیا په دې کې دا مسافر ناسي نو چې چا له سزا سخته ورکولی کېږي څوک پکې جامې شلی یا مخ توری یا څوک پکې په ځان وباړئ دلته ورته مسافران ګفټینګ ډېر کوي. یعنې دوی د دې نه خوند علي چې یو سړی بې عزته کېږي نو دوی هغه ته ګفټینګ کوي. دا د دې مطلب دا چې دا یو قسم زموږ په دې ټولنه کې دا فرسټریشن دی چې هغه خلک دا کې لکه چې څوک ګفټینګ کوي هغوی ته څه فایده همداسې ده لکه صرف او صرف ګلزار لاله په لاس څه ورځي په لاس صرف دا ورځي تاسو چې خبره وکړه دا زموږ بدبختي ده. موږ د کلونو په یو داسې ټولنه کې پاتې یو چې موږ جنګونه لیدلي دي. هلته فرسټریشن زموږ نه دی ختم شوی. موږ ښکلی ماحول، هنر، فن پروګرامونه نه لیدلي. نو دا په دې کې ځینې مسافران صرف د دې لپاره چې دی براډ ته راشي نو د ده لیول رسېدلی 31 تا 32 تا 33 تا دوی لیول چې څوک ډېر ګفټینګ کوي. نو چې دا غټ ګفټر راشي نو د براډ کې چې څوک ناسي را شاعران دي وایي او پلانیا په خیر ستړی مه شې زمونږ مشر راغی. یا صرف د قانون ته خوشحالېږي او د نورو خلکو د یو بل د خرولو لپاره دی هغو ته ګفټینګ کوي. تاسو چې سوچ وکړئ په دې چیز ګلزار لاله ما یو پوره ریسرچ روان کړی دی
او دا به ما هغه یو ملګري ته خبره کوله مې زمونږ خو نور هېڅ وس نه کېږي نه څوک ویشتی شو نه په چا ډز کولی په تاریخ به ګوایي چې ګلزار لاله په کوم طرف کې ولاړ و افسر افغان چېرته ولاړ و په دې به په شریکه کار په دې به په شریکه کار کوو دا زمونږ یو جذبه ده د پښتنې ټولنې بچي وو تاسو زمونږ مشران یې موږ به معیاري کار کوو لکه تاسو ولې دا هر څه پرېښود سړي د له کمره راکوله ګاډۍ راکوو څه ګران کار خو نه و که نه خو دا ګلزار لاله چې نن زه په یو اواز ګلزار لاله راغلم دا به زه نه راتلی بیا دا عزت نه دی ګلزار لاله سړی به کروڑونه روپۍ وړي مخکې کروڑونه روپۍ خو بیا دا عزت بیا نه راځي نو زما د ټولو ملګرو ځوانانو پیغلو ته دا التجا ده چې رزق خدای ورکوي کله هم خدای پاک د رزق وعده کړې ده او د مرګ تعین شوی دی په دې کلک باور پکار دی لہذا په خپلو صلاحیتونو باندې باور لرل پکار دي او لنډې لارې هغه باسین صاحب وایي چې دوی هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي سمسور پټو کې لار مو باسئ ښه ښکلی محنت وکړئ سټرګل وکړئ ګلزار لاله زما د هم یقین دی محنتي سړی د سټرګل سړی دې ته تاسو ګورئ ستاسو مثال د هغه خښتې دی چې تاسو بټۍ کې پاخه شوي یې 20 کاله پس به هم ګلزار لاله 100 کاله پس به هم تاریخ لیکلی کېږي چې ګلزار لاله تاریخ ته سړی مختورن نه خو دا دې ته زه هغه د په شکل چندخان وایم دا به یو وخت کې ډېرې چغې ووایي په تاریخ کې به دې وایي ځای د خوشحال بابا په وختو کې به ډېر داسې ټیک ټاکیان خو نن یو خوشحال یادېږي د رحمان بابا په وختو کې به څومره داسې کمزوري شاعران نو ګلزار لاله موږ به کله د معیار د دونوالي لمن نه پرېږدو دا ستاسو غوندې مشران د دیو د علم د فکر په رڼا کې به موږ مخکې ځو د ټولنې لپاره به یو مثبت کردار لرو دې سره یو بله خبره هم رایاده شوه ستا دې خبرو سره چې دا زموږ د پښتو موسیقي چې کومه موږ وکړه یا مشرانو کړې ده که نه مشران زموږ چې کوم موږ سره ریکارډ پروت دی 1902 نه که نه نو هغه وخت کې خو دغه و د کلاسیکل ګورجان وړومبی دغه دی زما په خیال هغه ککوړي کې به هغه سندرې ریکارډ کېدي او هغه نو هغه پکې چې کوم دی نو هغه کلاسیکل دغه ویلی دی که نه خیال یې ویلی دی نو هغې نه وروستو خو بیا په مزه مزه د بدلې او چاربیتې او د سندرې ولسي سندرې او ټپې او دا شي نه بیا اوس دې کې دا دغه دی چې اوس ښه کلام د هغې انتخاب کول که نه اوس داسې کلامونه چې لکه ښو سندرغاړو ویلي دي خو هغوی چې کوم دی نو هغې کې غلطیانې کړي دي لکه یو ورځ ما ته د خبرو پورې خبره رایادېږي ناست وو ګپ لګو نو خبره کوو دمه دې کړې ده موږ سره ګلزار لاله ښه په تسلۍ باندې وجي هغه وایي شپه به د مینې په قصو تېروو نورې خبرې به سهار کېږي نو زه پېښور ټلویزیون سنټر ته لاړم نو خدای دې وبخي کرام الله ګران نو زموږ ډېر مشر هم نه خو زموږ ملګری وو موږ به ورسره کېناستو پاڅېدو او ډېر ګپې به مو ورسره لګولې خبرې به مو ورسره کولې دی اوس ولاړ دی ریسپشن کې او ډېر غوسه دی چې ما چې وکړل ګران باچا مې څه چل دی خیر ما ته وویل دا مجید الله خلیل که نه هغه وخت کې هغه سکرپټ دغه په ټي وي کې به هغه د غزلې او د ډرامې دا به د سکرپټ دا چک کول به هغه کودنه به تېرېده مجید الله خلیل وروسته بیا هغه سټیشن ډایرکټر جیم شو که نه وایي ده سره دغه کېږم او بېګا زما غزل نوم بې نه اخلو احتراما ویلی دی نو هغې کې چې نو ما ورته چل څه شوی دی لاس مې پرې واچولو مې ته راځه دننه مې بوتلو ځان سره زموږ د ریهرسل و هغه وخت کې 3 ورځې به ریهرسل و یو ورځ به بیا آډیو ریکارډینګ ویډیو ریکارډینګ نو کېناستم مشر صلاح الدین صاحب زما ډېر ښه دغه و هغې که نو کېناستو ما ته چل څه شوی دی بېګا زما غزل ویلی دی نو تاسو وګورئ دې خبرې ته دې سوچ وکړئ ډېره نازکه خبره ده چې هغه ما ته ویل چې زما شعر دا و چې دا په توره شپه کې ماله څومره حوصله شي دا په توره شپه کې ماله څومره حوصله شي ای د زلفو یاد ستا راتله په تنهایۍ کې نو هغه سندرغاړي څه کړي دي هغه د یاده په ځای باندې ای د زلفو یاره ستا راته په تن دال او ری او یو لکه دال او ری خبره ده که او دې غوسه و چې دا زما شعر یې بربنډ کړی دی
او واقعي چې ډېر. ما ورته فکر وکړو یاد او یاد کې د ځمکې او اسمان فرق دی د دې لفظونو د حرمت وګوره د څومره همداسې عجیبه شی دی او د شعر هغه ټوله نازکتیا هغه جوړوالی هغه پوخوالی برباد کړی دی د یوې رۍ سره نو دلته بیا د هغه سایل صاحب به ویل چې د ټول د هر یو لفظ حرمت چې کوم دی نو دا بالکل ډېر دا موږ هغوی نه زده کړي دي که نه سایل صاحب نه اجمل خټک د خدای جنتونه ورکړي اوسره کورنۍ دغه نو بیا د خلکو چې کوم دی نو څه دغه دپاره او څه نور مقصدونو دپاره دا هغه کلامونه چې هغې کې دغه مقصدیت او دغه نو دا پکې راغله د دې وجه څه کېدی شي تا خو به مو اورېدلي وي او موږ به مو اورېدلي دي او راشي ولاړ شي که نه نو زه یم چې دا یعنې د لفظونو چې کوم احترام دی یا انتخاب ښه شاعري ښه شاعري ګلزار لاله دا چې تاسو کومه خبره وکړه که نه عمدہ تاسو هغه وایي چې کاغذ کی یہ خوشبو یہ مہک روٹنے کو ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی تاسو هغه آخري پیړۍ یې چې تاسو په دې احترام پوهېږئ تاسو د لفظونو په زور پوهېږئ د لفظونو په مقدستیا باندې پوهېږئ رښتیا خبره دا د ګلزار لاله دا نوي ځوانان چې زه کله کله ووینم که نه یو دا شعرونه وایي ښه کار هم پکې کېږي نه داسې نه ده هر ځای کې ښه او بد اړخونه خو یو خو داسې وشو ګلزار لاله دا نوي میډیا چې راغله نو دا خلک پاخه نه شو دا اومه دي ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست او خلک ګلزار لاله دې وایي چې په یوه شپه باندې زه لکه مشهور هم شوی زما شعر هم خلکو واورېدی او هر سړی وایي چې زه شاعر هم شوی دغه منډه دغه زغل دا هوس دا لالچ دې هم موږ لږ خراب کړو د سو کارډ ویورشپ هم موږ خراب کړو موږ وایو چې یار زما ویورشپ دې ډېر شي نو که زه کنزل کوم او که سپکه وایم او که څه یم خو موږ په دې نه پوهېږو چې دا څیزونه دې ته لایف ټایم کنټنټ وایي ګلزار لاله دا روکېږي نه روکېږي نه کومه خبره چې ما تاسو نن وکړه که نه دا خبره دا ککوړي موږ چې لا پیدا نه چې دا ککوړي که نه زموږ په وخت کې به دا ریډیو هم لږ لږ هم شو ټلویزیون خو بالکل هغه کیسټو د ور بیا راغی دا ککوړي هغه ککوړي اوس خلکو را پیدا کړي دي تاسو به ټول ډیجیټایز شوي دي چې هغه ډیجیټلي لګیا دي هغه اوس دا څیزونه روکېږي دا د تاریخ سره ګلزار لاله په دې کې دا کم کسان چې کله کله څه نه څه غلطیانې وشي په لفظونو پوه نه شي د دې صرف یوازینۍ علت او وجه دا ده چې د دې خلکو تربیت ونه شو حجرې جومات نه لرې پاتې شو د اکیډمیانو سره د تړون نشته دی لکه تاسو خبره کوئ ساحل صاحب دا په خپل ذات کې یوه ژوندۍ اکیډمي ده اجمل خټک بابا یقین وکړئ د هغه یو نظم چې ګورئ که نه د غیرت چغه چې سړی ګوري نو چې چا کې پښتانه ویني نو هغه داسې ودرېږي چې دا څنګه چل دی دا زه پاګل هم څه د یو بل کتاب دی په جیل کې لیکلی دی دغسې د ولي خان بابا رښتیا د دنیا تر ټولو ډېره ټپې دی ولي خان بابا ته یادوي د دې خلکو ګلزار لاله تربیت شوی بیا تاسو غوندې د خلکو یو لویه خوشبختي چې تاسو د دغه خلکو په محفلونو کې ناستئ نو تاسو باندې هغه انوارات هغه علم نیغ په نیغه راغلی دی بیا تنقیدي نشستونه لکه ماته یاد دي په 1962 کې قلندر مومن بابا هغه ساحو لیکونکو مرکه جوړه کړې وه نن هم په هغې کې زه ورته ځم ډېر ریګولر هلته ګلزار لاله تنقیدي نشست کېږي ډېر غټ سړی و ډېر لوی سړی و ډېر انګریزان یې هغه به دا وایي چې زه په انګریزۍ پیسې ګټم او په پښتو یې لګوم ډېر لوی عالم سړی بیا د هغه چې کوم په تنقید کتاب لیکلی دی بیا چې هغه کوم د پټې خزانې جواب ورکړی دی ډېر لوی سړی غرض مې دا دی ګلزار لاله چې دغه عالمانو خلکو سره چې کوم خلک پاتې شي نو د لفظونو په تقدس باندې پوه شي دا اوس خلک څه دي دا د سوشل میډیا بچي دي لکه زه اکثر خبره کومه ماشوم چې جاړي نو مور یې ورته موبایل ورتاو کې وایي زیاده واله په هغې نه خو د موبایل بچی شو په موبایل کې څه دي ګلزار لاله خو کارټون پکې چورلي بل سړی پکې چورلي زه خو هم چې ښه کنټنټ هم پکې شته که نه چې هغې طرف ته مونږ دا خلک راولو کاش